د پیاز خوړلو سره روزانه ستاسو صحت ته کمې فایدې میلاویږي. که چیرې تاسو روزانه پیاز خورئ نو ستاسو صحت ته دا فایدې میلاویږي چې په هغې کې د ټولو نه اول دا ده که چیرې ستاسو د وجود سرمن ډېر زر د بوډاوالي طرف ته روانوي، کوم ته چې ایجنګ پروسس ویلی شي، یا ستاسو په مخ کې د بوډاوالي ګونځې را روانوي کوم ته چې ورینکل ویلی شي. دا د بوډاوالي عمل کوم ته چې ایجنګ پروسس ویلی شي او د بوډاوالي والا ګونځې کوم ته چې ورینکل ویلی شي، نو دا زیاتېدو ته نه پرېږدي او د دې په ودرولو کې کوشش کوي، ځکه چې په پیاز کې انټي اوکسیډنټ دي او د انټي اوکسیډنټ کار دا دی چې دا پروسس زیاتېدو ته نه پرېږدي. د دې سره که چیرې د انسان په وجود کې د کینسر والا کم سیلونه وي هغه زیاتېږي، نو د کینسر والا هم سیلونه زیاتېدو ته نه پرېږدي. او دویمه فایده دا ده چې په پیاز کې فایبر دی چې دا ستاسو د هضمې دپاره هم ډېر بهتر دی او د دې سره ستاسو قبضیت هم زر نه راځي. خو که چیرې تاسو ته د معدې د تیزابیت مثلا نه وي. او درېیمه فایده یې دا ده چې په پیاز کې منګنیز ورته ویلی شي، دا یو داسې کیمیکل دی چې دا د انسان د هډوکي دپاره ډېر فایدهمند دی. او څلورمه فایده دا ده که چیرې انسان وجود ته بیکټیریا راشي یا وایرس ورته راشي، نو په پیاز کې دا صلاحیت موجود دی چې د هغې بیکټیریا هغې وایرس سره د جګړې کوشش کوي او د انسان په وجود کې هغه طاقت کم ته چې امیونټي ویلی شي چې د انسان په وجود کې دننه د بیمارو سره جګړې کوي او د انسان وجود د بیمارو نه بچ کوي، هغه زیاتوي. او پنځمه فایده دا ده چې په پیاز کې دا صلاحیت هم موجود دی چې د انسان په وجود کې غوړوالی وي کم ته چې کولیسټرول ویلی شي، یا که چیرې د انسان بلډ پریشر ډېر زیات چلیږي نو دا کولیسټرول هم کموي او ورسره بلډ پریشر هم کمیږي، چې د دې د وجې انسان ته کمې د زړه بیمارۍ لګیږي نو د هغې خطره کمه شي. او شپږمه فایده دا ده چې په پیاز کې کورسټین کیمیکل ورته ویلی شي هغه هم وي چې دا د انسان د وجود نه پړسوب هم کموي کوم ته چې انفلامیشن ویلی شي. او یا که چیرې د انسان په جوړونو کې درد وي نو دا درد کمولو کې هم کوشش کوي. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ، همدغه شان میډیکل انټرسټینګ انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.